زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندی اوسېږي مشره حوصلې مو شوې اوچتې ژوندی اوس چې کوم وانګړونه خراب دي د هغې تصویر ځان چې که نږدې ځای ضرور ده بل مخ ته ضرور ده کورونه نه جوړېږي ټول خټې دي که نه او خښته دلته خو نه راځي که نه پخه خښته اوس د برانو راغلی که د روسي لګېږي بل هم نه لګېږي روسي نه راځي دلته څومره لرې دی یا د غزني نه راوړی یا د ولایت نه راځي یا د خوست ولایت نه هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وي ناقرارې دیدار ته دې چې مشره بلا وخت وي ناقرارې هغه سترګې دې یخ کړې نظرونه دې ژوندي کړل زموږ دی تاسو ته درکوي ملته راکوي خو لیک ته داسې غن نه رسېږي میک ته نه رسېږي په د نورو کلي د میک سره د روب نه خطو ده میک ته همه غونډه ته دا د سروي ولایت چې روشي دا ته میک کلي خطو شي باول عمومي روډ هغه ده تاسو ته کوم ګشتې ورکړی نه مواد رای دي هغه د میا خپل د تیښتې د واجې راکړی دي نو شخصي داسې سروي والا راغلی نه دي چې میک کورونه ټول دا مواد نه دي رسېدلي دامه چې نه یې رسېدلی خو نه او یو مواد موضوع دی کارټونه یې تاسو ته درکړي پرون نه کټونه هم دي تاسو ته به کارټونه ده حاجي بابا دی تا یو غړی په شهادت رسېدلی دا رئیس زما یو غړی په تا یو کس په شهادت رسېدلی الله دې وبخښي تاسو ته د زړه صبر درکړي هغه ته د جنت فردوس پر نصیب کړي انشاءالله خلاصۍ خو نه لرو خو انشاءالله به موږ داسې هلې ځلې کوو چې لکه ورونو غوندې یو بل ته به لاس ورکوو یو بل به راجګوو نو الله دې تا ته اجر درکړي او صبر خو بیا هم د ګران او د مرحوم قاید یادونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل ژوندي کړل که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم که څومره سازشونه او ګواښونه وو خو بیا هم د ګران او د مرحوم قاید یادونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه دې ژوندي کړل زمونږ مړاوې هیلې ارمانونه بس صحیح ده سمه ده صحیح ده او پاتې شو کوم مرستې انشاءالله دا مرستې به موږ تاسو ته دوامداره ساتو که تاسو به نوم هر څه موږ ثبت کړو چې السلام علیکم ورحمت الله چې موږ سره ولاړ دی یو کس یې په شهادت رسېدلی څه مرستې چې له موږ رسېدلي ورته د هغې نه راضي دی و غواړي نورې مرستې موږ هم ادامه ورته ورکړو چې له دې د درد ته ملهم شي زموږ د مرستو نه خپل رضایت یې وښوده الله دې دې ته صبر ورکړي هغه شهید ته دې الله جنت فردوس ورکړي نور موږ به انشاءالله دې سره نور به مخکې لاړ شو دی د حاجي نور خیریه بنسټ نه راضي دی بالکل او موږ هم زموږ ورونه دي جار د شه مننه نور انشاءالله دوام جذبې